دا یو ورو سوال کړی دی چې یو سړی د مسجد نبوي زیارت له لاړ شي او د ده اودس چاردام برابري کله چې د مسجد نبوي زیارت له ځي نو اودس چاردام یې برابري چې د مسجد نبوي زیارت نه راوځي بیا لاړ شي بقي مقبرې ته او اودس یې مات شوی نو په ده باندې څه ګناه شتي او که نه الجواب هېڅ بې هم نشته ځکه چې د بقي زیارت شو یا د احد چې کوم شهیدان دي د هغوی قبرونو له تله یو ځای کوم شریعت دا نه دي ویلی چې ته به د چاردام او د اودس په حالاتو کې هلته ځې بلکې د قبرونو زیارت له چې دی دپاره دا شرط نشته تغار قبر ها قبرونو زیارت دی دپاره دی چې آخرت ته ترایت شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زوروا القبور فانها تذکرکم الاخره د قبرونو زیارت له ځئ تاسو ته به آخرت رایدېږي دا په صحیح مسلم کې دا حدیث دی او په یو ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ادب او دا طریقه نه ده ښوولې چې کله ته د قبر زیارت له ځې نو څه به کې خامخا به چاردام کې او اودس په حالاتو کې به داسې لازم نه دي نو که یو سړی د بقي مقبرې ته لاړ شي یا د احد او یا عامو مقبرو ته لاړ شي او اودس یې نه وي چاردام یې نه وي زیارتو کې راځي او دعاګانې وغواړي د مړو دپاره نو دې کې څه حرج نشتي والله اعلم